سلامونه نیکې هیلې ملګرو، ستاسو د روغتیا او سلامتۍ په هیله باندې یوه مهمه اطلاع یا مهمه خبرتیا تاسو سره شریکه کړم. په زینوس کې ګټې او زیانونه څه ډول دي؟ یعنې په زینوس کې د زینوس ګټې او تاوانونه کوم دي؟ لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، زینوس یو حلال شرکت دی چې د مضاربت په توګه باندې کار کوي، نو ګټه او تاوان دواړه ورکوي. چې دا خبره کمپنۍ په خپله ویب سایټ یا ویب پاڼه کې هم یادوري کړې ده، د ټرمز اینډ پالیسي په برخه کې. یعنې د دوی هغه کوم پالیسي چې دا چې کله ولولئ لاندې ځای کې هلته لیکلي دي، دا ښکاره ډول باندې که ګټه وکړو ګټه درکوو، که تاوان وکړو تاوان درکوو. اوس د 12 میاشتو په موده کې تاسو شاهدان یاستئ چې هره ورځ یې موږ ته ګټه راکړې ده، خو زیان یې تر اوسه موږ ته ستا نه ده راکړی. ځینې کسان بیا وایي چې کله ورځنی عاید لږ وي دا په حقیقت کې زیان دی، خو دا داسې نه ده، هغه زیان نه دی، هغه ګټه لیول ده چې کله به ګټه غټه راځي، ډېره به راځي، کله به کمه راځي. باید ووایو چې نه، په حقیقت کې دا زیان نه ده چې هره ورځ د عاید اندازه لږ ورکول کېږي، دا تاوان نه ده د کمپنۍ. زیان خو دا ده چې تاسو به د تړون په پای کې لږ پیسې درکړل شي. یعنې که چیرې کمپنۍ احیانا که چیرې تاوان کړی، هغه تاوان به تاسو سره چې کله قرارداد ختم سي او تاسو پیسې وباسئ، تاسو سره به محاسبه کیږي چې په هغه ځای کې به تاسو هغه تاوان درکول کیږي. چې تر اوسه پورې کوم قراردادونه موږ تکمیل کړي دي، د 12 میاشتو په جریان کې 3 قرارداد تقریبا، نو تر اوسه پورې خو زینوس کمپنۍ تاوان نه و کړی او نه تاوان چاته ورکړی ده. نو د مثال په توګه تاسو که $100 پانګونه کړي، نو تاسو به په 120 ورځو کې مثلا $90 ګټلي. د قرارداد په پای کې به تاسو ټوټل د مثال په توګه $190 ترلاسه کوئ، باید تاسو ته درکړل شي که نه. خو دلته که چیرې شرکت تاوان کړی، نو شرکت به تاسو ته $120 نه درکوي، بلکې تاسو ته به د $190 څخه $80 درکوي، که چیرې البته شرکت تاوان کړی وي. دا د قرارداد په ختم په وخت کې چې کله تاسو پیسې وباسئ، قرارداد مو ختم شوی، په هغه ځای کې دا تاوان معلومیږي. که چیرې پیسې کمې ورکړل شي، نو په دې باندې باید پوه شئ چې تاسو چې کمپنۍ تاوان کړی ده. بیا د دې حل لاره هم کمپنۍ ښودلې چې غلان ځای کې درته وایم، ځکه زموږ په ټیمونو کې یو څو کسان دغسې وو چې هغوی ته فکر کوم تاوانونه ورکړل شوي وو. نو د خبر وضاحت زه په دې خاطر کومه، دا په دې معنا نه ده چې دا به د اصل پانګونې څخه $10 کم کړي او تاسو ته به درکړي که نه. په دې وروستیو کې ځینو پانګوالو ته زیان ورکړل سوی ده، زما په ټیم کې البته کیدای شي نورو ځایو کې هم ورکړل شوي، چې د دوی قراردادونه بشپړ سوي وو، تکمیل سوي وو، او شرکت هم دوی ته تاوان ورکړی ده او ورته یادونه کړې ده چې زموږ مالونه په ګودامونو کې دي، تر اوسه پلورل سوي نه دي، نو ځکه په تاوان کې دي. د حل لاره یې بیا دا وه چې که چیرې غواړئ څوک تاوان ونه کړي، مثال د چا قرارداد پوره سوی ده، غواړي پیسې وباسي، نو تاوان به ورکول کېږي. د حل لاره یې دا ده که چیرې پیسې نه وباسي، نو تاوان به نه ورکول کېږي، هغه پیسې بیا هلته ثابتې پاتې وي. ممکن د زینوس تاوانونه همیشه نه وي، دا تجارت دی، کله تاوان پکې راځي کله ګټه راځي. که چیرې زینوس په هغه حالت کې چې ته یې وباسې تاوان یې کړی، نو د تاوان څخه ځان باید بچ کړي، باید ونه باسي پیسې، او ویلي دي چې باید رینویسټ وکړي، معنا تجارت ته ادامه ورکړي تر څو د تاوان څخه بچ سي. که چیرې غواړې د تاوان څخه بچ سي او تاوان درته وانه وړي، نو رینویسټ به وکړي، او هغه نه پرته دا نورې پیسې وسته، دا نور ویډرا کول، لکه ګټه ویډرا کوي، د ټیم څخه کمیشن راغلی، لیول بونس دې اخیستی، دا ویډرا کوي، هغه کې هغه نه راځي، هغه تاوان په هغه کې نه راځي، هغه نه کمیږي. تاوان که چیرې کمپنۍ کړي، هغه یوازې په هغه پیسو کې راځي چې هغه ته پانګونه کړي، هغه هم چې کله ته قرارداد اخري سوی ختم او ته ټولې پیسې وباسې، نو تا ته به تاوان درکول کېږي که چیرې تاوان سوی. بیا هم یادونه کومه چې د زینوس کمپنۍ تجارت یو ډېر په زړه پورې تجارت ده، او دا هغه کسانو چې ویل به چې د زینوس کمپنۍ تاوانونه کم دي، نو موږ تاسو ته د وخت په تېرېدو سره ثابتېږي، ښودل کېږي چې زینوس کمپنۍ تجارت د حلالو شرایطو او د تجارتونو سره کاملا موافق او مطابق ده. موږ ولیدل چې ګټې هم راکړل شوې، موږ وینو چې تاوان هم ورکول کېږي، نو دا یو پاک صفا او سوچه تجارت ده، او الحمدلله د شکر ځای ده چې موږ تاسې په یو حلال ځای کې تجارت ترسره کوو. ښه وخت، ښه چانس ټولو ته. د دې خبر مې یوازې غوښتل تاسو سره یو څېړنه او یو وضاحت تاسو سره شریک کړم. ښه چانس ولرئ، الله مو مل.